پر همدې موضوع د بس په تړاو سره د نړیوالو چارو کارپو عزیز الدین مرج را سره دی. مرج صاحب تاسو ته ښه راغلاست. عمره وشو لومړۍ پوښتنې ته په چین کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو اترو سره هممهاله د پاکستان بریدونه او د ملکي وګړو وژل کېدل څه معنا لري؟ مننه. لومړی باران خور تاسو تخنیکي همکاران ته لیدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا ډبل گیم یا دوه اړخیزه سیاستونه په دنیا کې د بعضې هیوادونو دا رواجونه شته. دا وایي دا یو سنت سره تقریبا اوس خپل امریکا مثلا ایران سره جنګ کوي، خواته بیا وایي چې سولې ته خبرو ته کینو، سوله کوو یا مذاکره کوو یا تفاهم کوو. ایران هم ورته کار کوي، شرایط سره شرطونه مې دي او دا قصه. پاکستان هم دا کار کوي. همزمان مهاله چې کله چین چې یو زبرځواک هېواد با نفوسه هېواد په سیمه کې په دواړو هېوادو ښه اثر هم لري. دا ښکاره ده چې چین غواړي چې په سیمه کې باید امن راشي، ځکه د سیمې نارامي په دوی باندې اثر لري. دوی په تجارت دوی په لکه دا لارې ترانزیتي لارې دي او دا مارکیټونه دي، خامخا یو اثر کوي. او بلې خواته دوی هم په دې پیږي چې دا پروژه چې امریکا ورکړې پاکستان ته د دوی په وړاندې ده، نو دوی خامخا ویده نه دي راپورته کېږي. نو دا خبرو کې هم غواړي کوشش کوي چې پاکستان او افغانستان ته قناعت ورکړي، پوهېږي چې تاسو ګټې 25 کېږي او تاوان هم په څه کې ده. د افغانستان لوری کېدای چې خبرو ته کیني اما تیاری ولري ویمني، اما پاکستان خو دا پروژه اخیسته. پاکستان جوړ شوی تر دا اوسه پورې بودیجه او مثلا پیسې مصارف غربي نړۍ همدې ته ورکوي چې ته ماموریت کوه او زه به پیسه تنخواه درکوم. په همدې باندې ابراز معیشت کې نو چین هم په دې پوهېږي، نو بیا ولې دا کار کوي؟ دا خپل سیال ته غربي نړۍ ته دا ښیي چې زه بې تفاوته نه یم، تاسې که کوم کړنه ترسره کوئ زه ویښ یم او زه د ده مخنیوي دپاره یو څه کولی شم. کېدای چې سبا به سبا تر روسیه ورته کار وکړي. دا اقدامات په دنیا کې شته متاسفانه. مرج صاحب له دې سره هممهاله د بهرنیو چارو وزیر لخوا په کابل کې هم یو مشورتي ناسته ترسره شوې ده. د کابل مشورتي ناسته له منځنۍ اسیایي هېوادونو سره د کابل او سیمې امنیت لپاره یا اړیکو لپاره څه اغېز لري؟ دلته دوه خبرې مهمې دي. منتها دوی باید وړاندې لاړ نه شي، ښه اقدام ده، ښه کار یې کړی، ښه کړنه ده. اما لومړی باید یو کورنۍ لویه جرګه راوغواړي. دا د دننه ټول سیاسون، ټول روحانیون، ټول علما، ټول مخاور سپینګیري مشران دا راوغواړي او جرګه سره جوړه شي. په دې هکله باندې باید تصامیم ونیسي. هم د اډانه د حکومت باندې باید بحث وشي او څه اصلاحات باید راولي. د اقل هغه مشروع خواستې د نړیوالو ومنل شي، د افغانستان د ګټې پر بنیاد ومنل شي. همداسې بعضې اصلاحات باید راشي، مثلا د نجونو د ښوونځیو بیا نو ستراتیژي باندې کار وشي. د افغانستان بهرنی او کورنی سیاست باید ورته جوړ کړی شي او په دې باندې باید بحث وشي که نور مثلا هېوادونه لکه پاکستان یا نور سبا ته شاید ایران به سبا ته بل هېواد په افغانستان حمله وکړي، په دې کې څه تدابیر ولري. یا ورې دا مسله مهمه ده. بیا نو نړیوال ناستې نړیوال راوغوښتل لکه ښاغلي متحققه کار کړی مقدماتي ښه خبره ده. اما په ټوله کې د سیمې هېوادونه باید یو کنفرانس راوغوښتل شي یا یو غونډې ته راوغوښتل شي او د پاکستان هم راوغوښتل شي، وخت هم ورکړل شي چې دی خپل دلایل ووایي او نړۍ ته باید دی رسوا کړي، ویښیي چې دی دلته ظالمانه خلاف د ټولو موازینو اصولو راځي. ملکي کسان تاسې وګورئ 681 ملکي کسان وژل په یو هېواد کې، دا یو ساده خبر نه ده. چیرې د حقوق بشر اعلامیه، چیرې د جرایم جنگ کرواسین 1990 کال دغه پروتوکول اصولو یوم کال، یا چیرې د نړیوالې محکمې ملګرو ملتونو سازمان منشور او همداسې نور ډیپلوماتیک اصول ده. یا مثلا 622 کسه یا 6.5 کسه زخمی کول، دا په خپله ملکی کسان وژل، څاروي و حیوانات، مواشي، ځنګلونه، طبیعت، محیط زیست، دا ټول د په اصولنامو کې راغلي. دا د صلیب الصف نړیوالې کمیټې په خطرنامه کې هم دا سراسري دا جنایات دي، جرمونه دي. دوی باید محکمې ته کسي چې وړاندې خساره باید وشي، مخنیوی وشي. دوی دا کار اګزګپي پروژه ده. نو بنا نړیوال کنفرانس راوغوښتل دغه مسایل تشریح کول، سیمې ته بول، ښودل چې ټي ټي پي واقعا دلته شته که دا د آی اس آی غړي.
یعنی مارچ صاحب که چیرته پاکستان د نړۍ سیاستونو تر فشار لاندې راشي نو روغ جوړ ته بغاړه کېږدي بالکل کچیر فشار زیات خانخواه پروژه چا ورکړه پروژه کې تغیرات راځي پروژه خدا سينه چې په تاکتیک باندې وړاندې سي په مغه بلاړ سي کله موانع او خندونه جوړيږي دې خندو د پاره نوي تاکتیکونه ګټه پورته کیږي تغیرات ورکړل کی تعدیلات ترغه استراتیجي ځاو ورسي استراتیجی د سنت اتمن په منفي ډول باندې ځاو ورسي په بل مثبت ډول هم ځان رسول پکار دي یعنی مملکت سره چې د خپل ګډ د لپاره دښمنی کې همدغه ګټه په تفاهم او په دوستۍ هم لاس راځي نو بنان کچې غلطي بل د داسې ناستو تر سره کول د کابل او نړۍ ترمنځ د نږدېوالي لپاره څومره ګټور دی زه فکر نه کوم چې ګټه کوي خو سره ته کنه کې ځکه نړۍ یو شرط دی خو بشر د جون د خپلزوي لري دنه باید موږ سترګې پټ نه کو دا کوی کو نه دا نړۍ وای کچېره ترغه چې تدابیر ګټلې پورته نشي د جون خپلزي په لول د کسو کار اشتغال نور مملکتونه مشرانه وړاندې کم نه سره راغلي ځکه د یو ملت خزه راپورته کیږي دوی په لارو په بازار په کوڅو کې په خپل بوټانو د اوبو په بوتلو میوه او مانا او هغه او چې په لاس کې پدې ولي دا کار سره د په ټول دنیا کې مخ په اروپا کې ګرځو ګوري په دې باندې واکاته کلمونه چې په لاس کې کتابچه په لاس کې وجلې کار ورواره کړلې خپل مشران ته کوم کار خراب وکي بله نو بنا دې د مخنیوي نو کوم باندې ګارد وکي صحیح ده چې توپاک دا ونه واري د اوبو بوتل د مثلا ورواره دا وي ته ډېر بیا سیاتیو بیا ذاتي جوړ وي ټاکنه لري په ټاکنو کې بیا راي نه ورکي وای تا خاين چاته یو خو بشر دینجلو حق لکولاندې کده او تا د برسته کولیا ورتللی د اړیکې جوړول نو دا مشکل ست د استاد بدراول سي بیا خامخاوله فکر نه کوي هر اقدام چې کی نړیواله کا چام په سیاسي ام په اقتصادي تجارتي ام په ټولنیز په ټولو باندې اغیز کوي افغانستان په دې نړۍ کې د نړۍ د ټولنې یو برخه ده یو هواد د ټولې درکیله تر اوسه پورې افغانستان د بګور ملتونو غړیتوب لاس نه دا ورکړی د 1948 کال را دی خواته او په ټولو د بګور ملتونو غړیتوب لري او په ټولو نړیوالو اعلامیو مثلا کنوانسیونو کې یا مستقیم یا غیر مستقیم ګډون کړی یا د دوی اعلامیه لاسلیک کړی تایید کړی ده بله نو بنا افغانستان د نړیوال ټولنې برخه ده یا هواد ده دلته هم بشر ژوند کوي مارچ صاحب دا چې موږ ناقصین د حقوق بشر سي د دنیا نه دا ویله نه لرو ستاسو راس د موږ د بشر حقوق اوس ګوري او پاکستانی به شرم سپینسترګي جندار او خبره ورځ وکړه په تلویزیون کې وای کچېره دی وای چې موږ ملکی کسان وزنو بشر ده او د تلفات او ظلم کو دوی خپل په بشر باندې ظلم کوي نو بنا نو دوی خپل اعتنا نه لري یعنی دغه سوالاتونه بیا را جوړیږي دا خبره است نو بنا په کار د اصلاحات جرګې نړیوال ناشته کبه دا ټول کارونه کې بیا به جرګه سو ټول به سو تصمیم ونیسي چې څو په پاکستان باندې عمله وکړي ځکه بیا نو د کګي خلې وای په سوق سمېږي نو بیا لار نشته نو بل پیاده په خوځيګو کړ قوي عقیدوي اردو لرو عقیدوي با احساس غیرتي ځوانان ټولیګو واسطه کافي اندازه ده هیڅ ودا خبر نشته یعنی مارچ صاحب کچېرته پاکستان بیا هم د مذاکراتو کې روغ جوړ ته غاړه کې نګدي او دا ناسته هم یعنی کومه ګټه ورنه کړي یعنی اسلامي امارت هم باید هم د جګړې لار مخته یوسي زه په صراحت باندې درته وایم چې ما به مشه باز خبرې کولې چې دا کار کیدونکې ده نه کیدونکې ده او دا بریښتیا تاسو کې د قرائن حالات او د دوی د چړنې مطالعه نظریات اوریدو دا حالات تعقیبولو پر بنیاد مو دا خبره کوم دا مذاکره یا دا خبره طریقتا پاکستان د ګټه نه کوي ځکه مجبور راځي هغه پروژه چې ورکړي هغه مخه ته بوزي دا چې د امریکا په دې پروژه کامیابیږي چین او روسیه څومره مخنیوي کوي هغه جدا بسته خدای مجبور دا کار وکړي پروژه لري نو بنا دغه لپاره دا دوام کوي نو بل اخر نو کچېره بیا د خپل تاریخ او حیثیت او عزت نه دفاع وکړي بیا مجبور مکلف کې ټول افغانان یو ځل امارات اسلامي سره چې حمله وکړي زميني حمله کې بیا نو مقابل لور الجیرا اردو دغه بیا هغه نه د ټینګ نه ده بیا تر مارګلې او تر جلمه پورې مګ ډېر حالات کې تل زمينه مې خاطر مساعد بلوچستان تیار دي موږ سلام پښتانه او نور قومونه
او ډېر وسیلې دي چې موږ لغړ استفاده کوي چې بیا نو جګړه ده که دافع هوا یا مثلا هوایي ځواک نه لرو دې ته لاسرسی پیدا کوي چې چین او روسیه نه آینده یا موږ یې اخیستل پیسو اخیستل موږ ته کوم مشکل نشته مرسب ډېر مننه کوم د نړیوالو چارواکو عزیز الدین مرسب له تاسو څخه زیات مننه کوم.